الله پاک جل جلاله په انسان باندې چې کم انعامات کړي دي د هغې بیان فرمایي او د شیطان د ملعونیت خبره ده چې شیطان باندې الله پاک جل جلاله لعنت کړی ده او دا ملعون چې ګرځېدلی ده نو دا د خپل لاس نه ګرځېدلی ده. رونو دنیا کې چې ګوره چاته اکثر څه سزا رسی دا ګوره د اعمالو نتیجه وي. الله پاک جل جلاله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا په اوچ او لمده باندې چې کم فساد ښکاره شوی ده نو دا د ستاسو د لاسونو د اعمالو د وجې نه چې په لاسونو مو داسې اعمال کړي دي چې د هغې سزا د وجې نه د هغې اعمالو د وجې نه تاسو د دې سزا مستحق جوړ شوي یئ. نو لہذا الله پاک جل جلاله حضرت انسان پیدا کو چې کله انسان پیدا کو نو الله پاک جل جلاله پرشتو ته دا حکم فرمایلو چې جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ته سجده وکړي. نو ټولو سجده وکړه لیکن شیطان اونکا او دا ځکه چې شیطان د پرشتو په مجلس کې پاتې کیدو او د سجده اونکا الله پاک جل جلاله ته او فرمایل ما منعک څه شی منې کړی وې چې تا سجده ونکړه. ما خو ټولو ته حکم وکړو او ټولو ته مې امر وکړو چې حضرت انسان جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ته سجده وکړي. نو ټولو پرشتو وکړه او دې شیطان اونکا. شیطان نه الله پاک جل جلاله تپوس کولو تا باندې علت سو چې سجده دې نه کوله. نو شیطان ګورې ځان ته ځان ویلو ښه کم سړی چې دنیا کې ځان ته ځان وایي که نه او انا وایي چې څه یمه بس زه یمه نو هغه ګورې بیا اکثر نشکیږي. هغه بیا نشکیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چا چې د الله پاک جل جلاله د پاره عاجزي اختیار کا رفعه الله الله پاک جل جلاله به د توچت مراتب ورکی لوی مرتبه به ولا ورکی. او ومن تکبر وضعه الله او چا چې تکبر کو په دنیا کې وضعه الله الله پاک جل جلاله به اسفل السافلین ته ورسوي. وی تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر شیطان کړو نو هغه لعنت پې وشو. د تکبر د وجې نه پې لعنت وشو. الله پاک جل جلاله ته وفرمایل ما منعک الله تسجده څه چل در باندې شوی او چې تا سجده ونکړه او کم یو علت چې ته د سجدې نه منې کې چې ما درته الله پاک جل جلاله فرمایي ما درته کله حکم وکړو نو شیطان څه ووی انا خیرون زه بهتر یمه ځان ته یې څه ووی انا وایي زه بهتر یمه منه د دې حضرت انسان نه. ولی خلقتنی من نارن چې زه د اور نه پیدا کړی یم او دا جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ته د خټې نه پیدا کړی ده او د اور خاصیت څه ده هغه چې بلکې نو اوچتې لمبې وایي بره خیږي پورته اسمان طرف ته خیږي. او د خاورې څه حیثیت ده د خاورې حیثیت خدا نه لوټه په ځمکې باندې کېده بس پرته به وي هغه بره نه خیږي. نو لهذا وی زما حیثیت دا ده چې زه د اور نه پیدا یم او د انسان حیثیت دا ده چې دا د خاورې نه پیدا شوی ده. وی لهذا د څنګې د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ته سجده وکم دته زه څنګه سجده وکم. نو الله پاک جل جلاله ورته فرمایل فاهبط منها د دې ځای نه کوشه وسو فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. د دې ځای نه کوشه او تعالی دا مناسبه نه وه چې ګوره تکبر دې کړی وي. یو صحابي مبارک فرمایي کم انسان چې تکبر کوي د هغه په باره کې وی کم انسان چې تکبر کوي د نه ته پته وکړه ته د څه نه پیدا یې
د انسان نه تپوسو که ته د څه نه پیدا یې د داسې اوبو نه پیدا یې چې په کپړو دې پرېږدي نو بیا هغه کپړې وینځې او منځ کې سې ټول قاذورات یې ټول د ګندګۍ نه ډکې و آخره جیفا او داسې حالت په راشي چې آخر کې به مړ پروت وي نو تاله تکبر څه پکار ده تکبر خو د هغې رب کائنات جل جلاله صادر د لوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی الکبریاء ردائی لوی ګورې زما صادر ده دا زما صادر ده لوی او چا ګورې که ما سره په دې کې جګړه وکړه نو الله پاک جل جلاله فرمائی جهنم کې به واچومه دې وجې نه جنتیان کې به اکثر عاجزانان خلق وي او جهنم کې به متکبران رجمه وي د جنت هغه جنتیان به اکثر څوک وي هغه به عاجزانان خلق وي کمزوري دنیا کې چې څوک کمزوري ګڼلی شو نو هغه به څه وي اکثر هغه الله پاک جل جلاله ته زاری کوي د الله پاک جل جلاله په وحدانیت باندې ایمان لري نو لہذا شیطان تکبر کو اللہ پاک جل جلالہ و تا او فرمایل انک من الصاغرین تو گرے د ذلیل خلق نه وسو علماء کرام فرمای کم انسان چې پزماکه تکبر کوي نو دا د اسمان والا او تدا سے ښکاری لکه مونږ ته چې یو کمزور او ذلیله سپی نه د سپی مونږ ته کمزور ښکاری کنه نو د اسمان والا او ته متکبر سړی د هغې نام کمزور ښکاری او دا خو په منځ کې سوي ځان ته ډېر اوچت ګوري چې زه دا یم نه تکبر ګورې ډېر خراب شی ده نو خدای پاک جل شانه د انسان هغه باندې انعامات و بیان کوي او د شیطان ملعونیت ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد مکناکم فی الارض الله پاک جل جلاله فرمائی په تحقیق سره قدرت میں درکړی دی تاسو ته فی الارض پزمکه کې وجعلنا لکم فیها معایش او ګرځولی مې د تاسو لپاره فیها په دې ځمکه کې معایشه د زندګۍ سامان د زندګۍ سامان موږ دپاره شته که نه الحمدلله ښه خوشحاله ژوند تېرو قلیلا ما تشکرون خو لیکن ډېر کم هغه چې تاسو شکریه ادا کوئ ډېر کم خلق دی چې تاسو کې شکریه ادا کوي ولقد خلقناکم په تحقیق سره پیدا کړي مې تاسو ثم صورناکم بیا مې دله صورتونه جوړ کړي دي ثم قلنا للملائکة اسجدوا او بیا مو فرمایل ملایکو ته چې سجده وکئ د آدم علیه السلام مبارک په طرف باندې علماء کرام فرمایي یا خدا چې د دې داسې مطلب لکه مونږ بیت الله شریف ته چې مخ کوو سجده مونږ چاته کوو الله جل شانه ته لیکن مخ مو بیت الله شریف ته وي او یا دا چې مخکینو امتونو کې هغه سجده داسې جایز به فسجدوا الا ابلیس دې ته سجده تعظیمي ویلی شوه او دې امت کې سجده تعظیمي ګورې حرام ده فسجدوا پس سجده وکړه ټولو فرشتو الا ابلیس مگر شیطانونه کا لم یکن من الساجدین نو دے د سجده کوونکو لا قال ما منعک او فرمایل وتا الله پاک جل جلاله چې څه شی منې کې ته الله تسجد د دې نه چې سجده دیونه کا اذ امرتک کله چې درته ما حکم وکړم قال انا خیر منه او ویل شیطان چې زه بهتر یم د دې جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک نه خلقتنی من نار وخلقته من طین تا د پیدا کړی یم د اور نه او دا دې پیدا کړی دی د خټې نه صدق الله العظیم